د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله د هغې مناقبو کې علامه ابن جوزی کتاب جوړ کړی سیرت د عمر ابن عبدالعزیز. عمر ابن عبدالعزیز خلافت و، یو کوچی و، یو عالم و عابد د غره لمنې ته لاړه، د غره په لمنه کې ګوري چې هغه د څه ورته وایي ده میږي او لیوان یو جای څریږي، لیوان او میږي یو جای څریږي. نو د عالم ورته ویلي دي کوچي ته، وی کوچیه دا سپیرې ولې دومره ډېر د رمې سره ساتلی دي؟ نو خو سړی خو رمې سره یو یا دوه سپیه ساتي، نو دا درس دانې سپیان څه کوي؟ نو دی کوچي ورته ویلي وي دا سپیان نه دي لیوان دي. نو د عالم و عابد ورته ویلي سپی، لیوه او میږي او یو جای څرېدل وي و. نو کوچانو ته الله ډېر عقل هم ورکړي وي دا نو څنګه؟ وی چې کله سر جوړ شي بدن هم جوړ وي، انسان چې سر جوړ وي ټول بدن جوړ وي. نو بې سره انسان ژوند نسي کولی، لاس و پښه یې پرېږده ژوند کیږي اما بې سره نه کیږي. نو د کوچي ورته ویلې وی د مونږ مشر چې د عمر ابن عبدالعزیز هغه جوړ ده، د هغه د عدالت د وجې نه الله عز وجل د میږو د لیوانو په مابین کې عدل راوستی. یو ورځ یو دم د لیوانو په میږو باندې حمله وکړه، داسې ننوتل را ننوتل پکې تارو مارې کړې. نو کوچی پوه سو چې پیښه سوې لکه چې عمر ابن عبدالعزیز وفات سوی، چې به یې پوښتنه وکړه رښتیا په همغه ورځ وفات و. الله دې مونږ ځکه هر یو مونږ او تاسې راعیان یو، الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیه. ته خو به د والي نه ګیله کوې، زه هم راعي یم د خپلې مدرسې، او د تاسې هم راعیان یئ د خپل سن د خپل کور. ته چې کور ته لاړ سې هر یو تاسې د خپل کور راعیان یئ، تاسې نه به هم الله پوښتنه کوي تاسې کم عدل کړی، تاسې مونږ او تاسې په ځان کې کم د دین عملي کړی ده، مونږ الله په خپل ځان کې کم د الله دین عملي کړی ده، په ورورو پلارو خپلوانو په دوی کې مو څومره اصلاحات راوستلي دي.